سره ملګری کیږي په دې وخت کې د بلوچستان د سرانان افغان کیمپ نه ظاهر پښتون صاحب په خیر راغلی. ظاهر پښتون صاحب سلامونه کېږي تاسو او د رادیو ټول لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه د وخت راکولو. ظاهر پښتون صاحب تاسو سرانان کیمپ کې د افغان کډوال چلته کې اوسېږي د هغوی سره مرستې کوي. د ډیر وخت نه تاسو لګیا خپل کوششونه کوي د هغوی مسلې راپورته کولو او بیا د هغه د حل لټولو. هم څومره افغان کډوال په دغه سرانان کیمپ کې اوسېږي په دې وخت کې؟ دغه خو مننه خورجانې دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ د خپل افغانانو د خپل کډوالو بیا د انسانيت په خاطر د همدردي په خاطر د دوی د حقوقو او د دوی سره د مرستې کولو لپاره باید مبارزه وکړو. او پاتې په دې زموږ سرانان پندغال کې چې کوم افغان کډوال وسیږي دا وخت تقریبا 15,000 آبادی ده. او د هغوی کم ضرورتونه لري چې تاسو هم کوششونه کوي او د نورو ادارو لخوا برستي کیږي الته کې؟ خبره خدای چې د خوره د کډوالۍ لفظ چې دا خپل پوسول ستونزه ده د کډوالۍ یا د مهاجرت خپل کور او کلی او وطن پرېږدي او څه بیا د صفر یا د زیرو ژوند پیلوي دا خپل ستونزه ده. خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوال نه یوازې په سرانان کې بلکې په بلوچستان کې موږ په لس پندغال کې میشتو د ټول ستونزې یو شان دي. زموږ سره پر درو پروژیکټ باندې انچار د خاطر مدد کړي چې یو وبوي او سیاست یا روغتیا او ایجوکیشن یا تعلیم خو په کلن په ایجوکیشن کې زموږ سره مدد کیږي د اول کلاس خطراتم کلاس پورې منګر د هیلت لپاره کم د دې بیچوغان چې په کیمپو کې وي هغه ټول باندې سولي او دارنګ کم چې د وبو لپاره د مرستې کېدلې هغه په شانتي باندې ختمه سولي کم چې په خاره سره کېدلې. زموږ د کیمپو شرایط داسې دي خورجان چې نه دلته ګیستا نه بجلیستا نه سړکستا نه د ژوند د اسانتیاوي برابرې دي. دلته موږ یو ډبه وبو په 15 روپۍ باندې رانیسو. روزګار هم دا څنګه چې دا خلک یا سرکاري وظیفې ولري یا نور کم دای دغه وي یا پر چوک روزانه کوي یا اکثره په بچانو کې خښتي وي. نو دغه مشکلات چې دي په ټول به امتیاز زیاتی خو زموږ اپیل او غوښتنه او دغه چې مدعي چې ملګری ملتونه او خصوصا انچار زموږ د افغان کډوالو سره په دې اړوند باندې مرستې د حکومت لخوا تاسو سره نیغ په نیغه هلته کې سمرستي کیږي. تاسو کوششونه کړی دي چې صوبایي حکومت ته ځان ورسوي خپل مسلې ورته وړاندې کړي؟ د پاکستان د حکومت خو خورجانې موږ ډیر شکرګزار یو هغه په دې خاطر باندې چې پاکستان 40 کال مسلسل زموږ د افغان کډوالو ملمستیا یا قربانه وشیدلې دي او زموږ افغان کډوالو ته ډیر مینه راکړې لکه څنګه چې خپل یو شریف مینه ورکړې دارنګ موږ افغان کډوالو ته راکړې. خو زموږ د مرستي ازموږ کم کار چې د هغه ټول په اقوام متحده په ملګرو ملتونو پورې تعلق لري. د پاکستان ګورنمنت چې خپل د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو زموږ ډیره توقع چې دا هغه دغه یونیچار څخه د ځکه چې یونیچار زموږ ټول سپورټ دی یا زموږ ټول ذمہواری چې دا د یونیچار په غاړه ده. نو په کار دا ده چې یونیچار زموږ سره مدد وکړي او پاکستان حکومت چې کوم په واسطه سوي دی هغه مدد زموږ سره کړی دی په خپل واسطه. او یو اخیری پوښتنه به تاسو نه کومه ظاهر پښتون صاحب دغه سرانانو کیمپ کې دغه کډوال چې کم تاسو 50,000 خلک یاد کړه نو دا هم هغه دي چې په خوا راغلي وو 40 کال مخکې او کنا اوس چې کم نوي افغانان را روان دي هغوی هم هلته کې ډیر دي؟ نه خورجانې دا چې کوم په د سور جنگ په افغانستان کې پیل شو دا د هغه جنگ قربانیان دلته دي او کوم چې دا په اوس کې د اگست کې کوم تاولات را لپاره 13 اگست کې دا هغه افغان کډوال مستند راغلي هغه په بلوچستان په ټولو پندغال کې کیمپو ته نه راغلي هغه راغلي اسلام آباد ته تللي دي یا کراچي ته او یا د کوټ بشار کې ورای شارو ته راغلي دي. ډیره مننه کوم افغان کډوال نه دا ځړې کډو سم ده. ډیره مننه کوم ظاهر پښتون صاحب تاسو چې تاسو موږ وخت راکړو د خپل کیمپ حال